دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سليمان عليه السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وایي خدای خبر چې مولا چرګک ورته وایي مولیانو په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سليمان عليه السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوم او یا به حل وی چې زولف نوم چراغ څو وخت کې نو سليمان عليه السلام د سر د وختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سليمانا وخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم زه خو د وختو نه ونیوم خو تم دا هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زنن تا ته پیشم داسې به تم یو ورځ چاته پیشي. سليمان عليه السلام زر مارغه پرېښو معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج دی. او بیا یې سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیه السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سليمان عليه السلام خط لیکي چې انه من سليمان انه من سليمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وایګنا انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين انه من سليمان. او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه. او بکی تاسو بادشاہان دا تاسو چې ولا وټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي میتپوزي. بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدمعشا راشه مسلمان شه او به وي ور بادشاہ دیته چا چې د زړه ایاک نستعين باندې عمل کړی هغه دا خط لیکيو د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا. مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته. بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اجرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورن کابینه راوغخته 12 واړه جنگي جرنیلان راوغخته ول دا خط راغله
جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو. بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو. زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي، ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي. هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې یوم آواز کولو چې ډرې، ځکه چې دا شپانه دي ګډو ته ډرې آواز کوي که نو هغه په ځنکدن کې آواز کولو چې ډرې. په قبر کې چې ورته ملایکې رالی او وایي چې من ربک، نو دی ورته وایي ډرې، ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی و چې ډرې. نو مونږ چابړي فروش، دنیا فروش، کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلی دي. نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي، د ملک نظام څه ته وایي، په ملک خدمت کول څه ته وایي. اول تاسو لږ سوچ، بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ، لږ سوچ. دا ده په دې خپل تقریر کې څه وایي. یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی، 900 اربه قرضدار دی، او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه. نو کوم ملک چې قرضدار ای د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی. داسې ده که نه؟ نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کا. نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډیر ضرورت دی، او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته. زما دې په خدای قسمی چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي، یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوڅ کي. ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي، او یو زناکار سنگسار کی. ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي، او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړن کی. ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي، او هغه په خپلم سره روټۍ خوړل شروع کی. ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي. یو سړی دا ملک چلولی شي، هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت. پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن، پرونه تحقیق وکړئ چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې په څه شوی دی. پرونه تحقیق وکړئ، باس په دې شوی دی د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخواه دې ډبل شي، او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي، خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې ملیان مخکې اوبو اغستی، پیران یې ورپسې اغستی، ممبران یې ورپسې اغستی، او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی یئ. ډېر خوند به کوي. خدای پیژندلی قوم یئ. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی، ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کوي. آینده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو د پاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی، MNA دی کور ودانی، او د MPA کور دی ودانی، او ستا کور دی خدای لوټي لوټي کی. د ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه، اوس هم که مړي له MNA چل ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې له راځي، ستا دغه مړي کور وران شي، ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپړه وخوري. الله خان را MNA صاحب روټۍ له راغی،
ایو ما ته وی زما وځه خو ډیر بختور وې مینه صاحبم ولا راغلو وستا مال په دغه خزه خدای مټی زبوزه اوسم نزیه هغه غلامانه ذهنیت تاسو دماغ کې اوسم تاسو غلامان یې 200 کاله د پیرنګي غلامان وي د خانانو غلامان وي د نوابانو غلامان وي د سرمایدارو غلامان وي اوس د امریکای او د سرمایدارو اوسم غلامان خان ته نشي ټینګې دي نواب ته نشي ټینګې دي اوسم او خدای به دغه څه کوي درته ځکه چې ایاک نستعين ایمان تاسو نه دی چې ایاک نستعين ایمان دی وی زما په خدای قسم کده بادشاہ پروا ولري تاسو ایمان بدی چې انه من سليمان الله تعالوا علی واتونی مسلمین دا ایمان بدی بادشاہ تبوي چې الله تعالوا علی واتونی مسلمین دا ایمان بدی موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون شوکو 300 کال عمرو د خدای دعوی کړي وا بادشاہ زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې ته په یو ځان څه کولې شي په یو ځان ته په یو ځان ارڅ کولې شي خو کتا یا کنستعين باندې څوک عمل یوازې خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى دا غرور د حد نه واوړېدو موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بصر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناشته دربار کې په تخت ناشته بادشاہان وزیران ناشتي پیره ولاړی دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کول نو دامسا د دې فرعون مخه ته غورځوا تبیا تماشا کوا ایاک نستعين ایاک امداد موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود تخدای نه ول زه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندي کول کوي ژوندي خودم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خدای فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نسی خو چې ول راوی نسی نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولار دی راونی سی الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاک
چې د امسا دي وغورځوه د فرعون مخې ته فاذا هي ثعبان مبین ناګهانا دغه امسا نه یو لوی اژدها جوړه شوه علما لیکي چې دغه اژدها خوله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه دومره خوله ارته وه او فرعون ته خوله ونیوه داسې فرعون چې هغه اژدها خولې ته وکته نو د یارې پې دستونه ولګېدل په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ 400 دسته په یو ګنټه کې وکړه ایاکا واه نستعین د خدای نه امداد وغوښته نو د خدای امداد دی ولیده لرګی ورته اټم بم کړو او فرعون پې تباه کړو چې فرعون ټیک شو وی لښکر وکئ په دې موسی پسې چې غرق شي موسی علیہ السلام وی یا الله اوس څه وکړم وی د رودلیل طرف ته منډه کا د مخکې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې و چې دریاب ته ورسېد یا الله اوس څه وکړم الله ورته په دې امسا دې دا دریاب ووه چې په امسا دریاب ووالو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې شو چې 12 لارې جوړې شي موسی سره د مرګرو پې ورګډ شو لاره جوړه ده او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای هغه اخوا لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې ویل مرګرو ته هم ګورئ او روانه هم اوسئ ایاکا نستعین و چې موسی پورې وتو فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېدو قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې که نه ته هم خدای دی پویو چې غر کېږم خو غیرت ونیو ورګډي شو خو چې دریاب دې منځ ته ورسېده الله دریاب ته حکم ونیکو چې وینیسه وینیو و چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی هغه وخت چې دریاب میں در تسیرې کو سمې وکړه دریاب میں درتا سیرې کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرې کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرې کو تاسو میں ته بچ کړئ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی ویستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سره د فوج استاسو په مخ کې رو یا که نستعین چاته وي چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سیری شي الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه نه داغه نه د امداد تقاضا وشي د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واور یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راک هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک نو هغه غستون کې ورته وای چې الکم داسې دي پیسې راکړي س گواه س وکیل س ضمانت نو ورکون کې ورته وای چې کفا بالله وکیلا دا الله نه لوی وکیل بل څوک دا 100 روپے می دا الله په وکالت درکې وی گواه نو ورتوی کفا بالله شهیدا دا الله نه لوی گواه بل څوک دی 100 روپے می درکړي خدای می وکیلم دی او خدای می گواهم دی روړې به کلا پہلا تاریخ باندې ډېر سړی لاړو اوس چې پہلا تاریخ راغو
سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم. د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوښانو. اړکې خیال وکړو چې سړي ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړو دا هغه نن نیټه ده ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د ده انتظار کوي او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. اخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو د هغې دا منځ یې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی. ته ګورې چې سورلی نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي. د سیند په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سیند کې یو لرګی را روان دی. اړکې خیال وکړو چې قرضدار یې خو رانغی راشه دا لرګی راونیسه کور کې به پې اور بل کړي. لرګی راونیو کور ته ماښام راغی ښځې ته یې وی چې قرضدار یې خو مې رانغی خو دا لرګی سیند کې را روانو دا مې راونیو. ښځې وی راکه چې بلی کو روټۍ به پې پخه کړو. چې لرګي له تیشه یې راواچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ترې پرېوتې. چې ټک یې ورکو کاغذ هم ترې پرېوته او په هغې کې لیکلي وو چې یا الله دا هغه چاته ورسوي چې د راکولو په ټایم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی. تاسو خیال راغی دړه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي.